السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله دا روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په ديارلسم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د درس ته سترګې په لار واست. د تیر په څېر زموږ دا درس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر ده. د ګرامر په تیرو درسونو کې موږ په پروناون کې کار کړی وو او سبجیکټ پروناون مو لوستی وو. راځو د نن ورځې د ګرامر درس ته. د نن ورځې د ګرامر په درس کې به موږ د اټ یعنې د سبجیکټ پروناون اټ د کارونې په ځایونو باندې وغږیږو او د دې څخه وروسته به بیا آبجیکټ پروناون ته راشو. د یوزیج آف اټ، د اټ د کارونې ځایونه، یعنې اټ دا سبجیکټ پروناون چې دی دا موږ کومو ځایونو کې کارولی شو. ډېره مهمه ده او باید په دې باندې پوه شو چې اټ چیرته موږ کارولی شو. اول کې راځي first it's used for something inanimate. It's used for something inanimate. دا اټ چې دی د غیر ژوندیو څیزونو لپاره کارول کیږي. هغه شیانو ته غیر ژوندي هغه شیان دي چې حرکت نشي کولی، خوراک څښاک او تکثر نشي کولی، نو غیر ژوندي په نوم یادیږي. لکه موږ وایو چې it is a bottle. It is a bottle. دا یو بوتل دی یا هغه یو بوتل دی. سیکنډ کې وایي چې it can be used for animal when we do not consider their gender. It can be used for animal when we do not consider their gender. it کولای شي چې د حیواناتو لپاره وکارول شي کله چې موږ د هغوی جنسیت په نظر کې نه نیسو. یعنی موږ دا نه وایو یا دا مو په نظر کې نه وي چې هغه نارینه دی که ښځینه دی، هغه حیوان نارینه دی که ښځینه دی، نو بیا موږ ورته it کارولی شو. مثلا it is a dog. It is a dog. هغه یو سپی دی. بل دریم it can be used for the people in the photos. It can be used for the people in the photos. کولای شي چې په انځور کې د خلکو لپاره هم استعمال شي. یعنی یو عکس لګېدلی وي، یو څوک تانه پوښتنه وکړي چې who is this in the picture یا who is that in the picture. په انځور کې څوک دی، یعنی عکس کې څوک دی، نو ته ورته وایې چې it is کیهان. It is کیهان، هغه کیهان دی. Number 4. It sometimes can be used for small babies. It sometimes can be used for small babies. ځینې وختونه کولای شي چې د کوچنیو ماشومانو لپاره هم په کار یوړل شي، یعنی وکارول شي. مثلا یو څوک تانه پوښتنه کوي چې what that؟ دا څه دی غېږ کې دی که نه؟ یا تاسو یو څه وي نو ته ورته وایې چې it's a newborn child. It is a newborn child. دا یو نوی زیږېدلی ماشوم دی. صحیح؟ نو دا و د it د کارونو ځایونه. اوس راځو object pronoun یعنی مفعولي ضمیرونو ته. مخکې مو سبجیکټ پروناون لوستی وو، اوس آبجیکټ پروناون ته راځو. آبجیکټ پروناونز یا مفعولي ضمیرونه چې دي are those which are used instead of object in the sentences. Object pronouns are those which are used instead of object in the sentences. مفعولي ضمیرونه هغه ضمیرونو ته ویل کیږي چې په جملو کې د مفعول پر ځای کارول کیږي. مفعول بیا هغه شي ته یا هغه کس ته ویل کیږي چې یو عمل اخیستونکی وي یا یو عمل په هغه باندې ترسره کیږي. مثلا ته وایې چې اګزامپل کې وایې I gave him my picture. I gave him my picture. ما هغه ته خپل عکس ورکړ یا خپل انځور مې ورکړ. نو دلته دا هم چې دی دا دلته موږ سره آبجیکټ پروناون دی. آبجیکټ پروناون دی. صحیح ده؟ ځکه چې عمل په ده ترسره شوی. آی چې دی سبجیکټ دی او هم چې دی دلته آبجیکټ پروناون دی. نو دا زموږ مفعولي ضمیرونه. اوس راځو آبجیکټ پروناونز کنسسټنټ. مفعولي ضمیرونه عبارت دي له مفعولي ضمیرونه چې دي me, us, you, it, her, him, them. دغه دي اووه دانې مفعولي ضمیرونه په انګلیسي کې موږ لرو. لکه تیر درس کې مو چې وویل په انګلیسي کې هم درې اشخاص لرو، متکلم، مخاطب او غایب، چې په انګلیسي کې ورته فرست پرسن، سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن وایي. په فرست پرسن کې چې دی مفعولي دوه ضمیرونه موږ لرو چې یو سینګولر دی یو پلورل دی. سینګولر چې دی می دی، می د آی لپاره کاریږي، می معنا ماته، او دوهم چې دی پلورل دی از موږ ته. صحیح ده؟ لکه زه وایم چې he told me, he told us. هغه ماته وویل، هغه موږ ته وویل. دوهم یا
تر second person یا دوهم شخص یا مخاطب چې دی موږ plural او singular دواړه لرو خو یوازې یو دی لکه تاسې ته دویم چې I told you ما تاسې ته وویل او third person دریم شخص کې دی singular درې دانې پکې singular او یو دانې پکې plural دی first کې چې دی it هغه بیسا یا زناور ته لکه چې وایي چې I called it ما ورته غږ وکړ مثلا یو پیشو دی یو بل شي دی بل وایي her هغې ښځې ته یعنې ښځینه ته ته وایي چې I told her ما هغې ته وویل him هغه نارینه ته وایي چې I told him ما هغه نارینه ته وویل یعنې هغه ته مې وویل او دیم چې دی بیا د دې لپاره کارېږي دوی یا هغوی ته وایي چې I told them ما دوی ته وویل I told them یا ما هغوی ته وویل یا دا زموږ object pronouns me us you it her him them دا object pronouns شو موږ سره اوس object چې شه دی لاندې یو definition موږ کوو چې object is the receiver of an action مفعول د کار نیونکی ته وایي یعنی یو کار چې په یو چی شي تر سره کیږي په یو کس تر سره کیږي نو هغه چې دی زموږ مفعول دی لکه وایي چې Anwar saw Ali in the mosque. Anwar Ali په جومات کې ولید نو ګوري انور چې دی دلته سبجیکټ دی او علي چې دی دلته آبجیکټ یعنی مفعول دی عمل په چا تر سره شوی په علي باندې تر سره شوی Anwar saw Ali in the mosque. انور علي په جومات کې ولید نو دا و زموږ د ګرامر برخه د ګرامر برخه مو پای ته ورسېدله دوهمې برخې یا کلمو یا ورډز ته راځو په دغه برخه کې 15 لغتونه لرو سره د ژباړې هیله ده تاسې دغه لغتونه په جملو کې وکاروئ ترڅو تاسو ته د تل لپاره په یاد پاتې شي او هم په کارونو کې ستونزه درته پاتې نه شي لومړی هم راځو د لغتونو تلفظ ته تلفظ یې کوو بیا وروسته ژباړې ته راځو crime criminal cashier cheap duck crime معنا جرم یا جنایت criminal سرغړونکی مجرم یا ګناهګار cashier خزانه‌دار یعنی د پیسو مسؤل cheap ارزانه duck مرغاوی معنا مرغاوی د لغتونو برخه مهم هم دلته پای ته رسي درېمه برخه expressions and sentences ته راځو اصطلاحات او جملې په دې برخه کې د تل په څیر ډېر کارېدونکي اصطلاحات او جملې چې په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ کیږو هغه لولو په ننني درس کې د ساعت په اړه 15 کارېدونکي اصطلاحات لرو یعنی په لاس مو چې کوم ساعت وي یا په دیوال کوم ساعت لګېدلی وي هغې کې چې کوم ټیمونه وي هغې کې ځینې مهم اصطلاحات مو کاروو چې هغه په لاندې ډول دي مثلا وایي چې my watch is 5 minutes slow ساعت می 15 دقیقې وروسته دی یعنی ساعت دی د نورو ساعتونو نه 15 دقیقې وروسته شوی نو ته وایي چې my watch is 5 minutes slow ساعت می 15 دقیقې وروسته دی دویم my watch is 5 minutes fast ساعت می 15 دقیقې مخکې دی یعنی د نورو ساعتونو نه 15 دقیقې مخکې دی my watch has stopped ساعت می ولاړ دی یعنی کار نه کوي تاویږي نه He looked at or glanced or consulted at his watch. Glanced, consulted his watch. هغه خپل ساعت ته ولیدل ته کولای شي دا درې لغتونه چې هر یو کاروي کولای شي ته وایي چې he looked at his watch یا he glanced at his watch یا he consulted at his watch هغه خپل ساعت ته ولیدل او اخرنۍ جمله چې ده I don't like to wear a watch ساعت په لاس کول مې نه خوښیږي یعنی ساعت نه په لاس کوم ځکه چې خوښیږي مې نه یعنی ساعت په لاس کول مې نه خوښیږي دا زموږ د نن ورځې اصطلاحات وو چې د ساعت په اړه وو وروستۍ برخې ته راځو one question یوه پوښتنه په دې برخه کې تاسو ته یوه پښتو جمله درکول کیږي د هغې لپاره دوه انګلیسي آپشنې وي کومه چې سمه راځي ستاسې په نظر په یوټیوب کې د کمنټ برخه کې هماغه آپشن انتخابوئ او تاسې د سم ځواب ویلو سره یوه نمبره ترلاسه کوئ پښتو جمله ده د درس ویلو حوصله نه لرم
شاید ستړی وي، شاید بل څه مشکل وي، مریض وي، نو وایي چې مثلا زه د درس ویلو حوصله نه لرم. نو فرض کې وایي چې I don't feel like doing anything. I don't feel like doing anything. او په B کې وایي چې I don't feel like studying. I don't feel like studying. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.